سلامونه او درناوی. هڅه مو دا ده تر دې وروسته چې د ماشومانو کیسې هم درته وړاندې کړم. نننۍ کیسه د داسې ماشوم په هکله ده چې غواړي ستوری ونیسي. دا چې دې ارمان ته رسیږي او که نه، راځئ چې دا کیسه سره وګورو. یو هلک و، له ستورو سره یې ډېره مینه وه. هره شپه به یې له خپلې ورسۍ ستورو ته کتل. دا ارمان یې و چې یو ستوری راونیسي او د خپل ځان یې کړي. هغه به دا سوچونه کول چې دا ستوری به بیا د ده ملګری وي، دوی به پټ پټونی کوي او ډېر لرې به په چکر سره ځي. هلک د ستوري نیولو فیصله وکړه. سوچ یې کاوه چې د دې کار لپاره سهار وختي پاڅي، ځکه ستورو به اسمان کې کرۍ شپه تېره او ستړي شوي به وي. هلک راتلونکې ورځ لمر ختو سره پاڅېده. هېڅ ستوری یې ونه لید، خو بیا هم د یوه ستوري ښکارېدو ته په تمه کېناست. هغه انتظار یې وکړ تر دې چې غرمه شوه ورباندې، او غرمنۍ یې هم وخوړه. په انتظار کې ورباندې ماښام شه. د ماښام لمر لوېدو سره یو ستوری ولیده. هلک ور ټوپ کړل، خو ستوری ډېر ترې لرې و. هلک تر ټولو جګې ونې ته وخوت، خو بیا هم ستوري ته نه رسېده. وروسته یې سوچ وکړ چې د پلار د کښتۍ ځان ژغوری ټوپ راوړي او په هغه کې ستوری راونیسي، خو ټوپ ډېر دروند و. هلک فکر وکړ چې خپلې ستوربیړۍ یا فضایي ګاډي سره تر ستوري ځان ورسوي او راویې نیسي، خو په یاد یې شول چې د پنجشنبې دی سپوږمۍ ته خوت، نو فضابیړۍ یې تیل ختم کړل. هلک سوچ وکړ چې پر ځګخور یا هیلۍ به سپور او تر ستوري به ځان ورسوي، خو ایله یې یوه هیلۍ پیدا کړه چې هغې هم ورسره مرسته نه کوله. هلک ډېر ناهیلی و او فکر یې کاوه چې هېڅ وخت به یې هم د ستوري نیولو یا خپلولو ارمان پوره نه شي. په سوچ کې ډوب و. اوبو کې یو شی په لامبو ولید چې ورته ځیر شه. داسې ښکلی ستوری یې پخوا نه و لیدلی. یو کوچنک ستوری چې ښایي له اسمان را پرېوتلی وي. لاسونه یې ور اوږده کړل چې رایې نیسي، خو ور رسېدلی نه شو. هلک سوچ وکړ چې ښایي ستوری سمندر غاړه کې ولامبي. د اوبو منځ کې پر پرته زینه باندې تر سمندر غاړې په منډه لاړ. سمندر غاړه کې په تمه و، تاوېده را تاوېده. په کتلو تاوېدلو کې لمبېدلی ستوری په روښانه طلایي شګو کې ولیده. لاسونه یې ترې تاو کړل او د تل لپاره یې د ځان کړ. ګرانو ملګرو، کیسه به مو اورېدلې وي. خدای وکړي خوښه سوې مو وي. له ماشومانو سره یې په ګډه واورئ. که ماشومان زما په خبره پوه نه سو، تاسو بیا دا کیسه ورسره تکرار کړئ. کیسه د ماشوم د ذهن په وده او انکشاف کې ډېره مرسته کوي. دا کیسه دوی ته ور زده کوي چې که له ستونزې سره مخ سي، باید سوچ وکړي او له مختلفو لارو چارو یې د حل لپاره کار واخلي. الله مو مل.